بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او اخرنی خبره هغه د سعد بن معاذ رضی الله عنه د وفات وا چې الله سبحانه وتعالی په ست طریقه باندې هغه د مرګ راوستی او د هغه فضایل بیان شوي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه څومره اوچت انسان و. د بنو قریظه غزا د یهودو سره دا جنگ، د هغې نه بعد بیا د سعد بن معاذ رضی الله عنه وفات، او بیا د هغه صلح حدیبیه پورې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمرې له لاړ، مشرکانو منع کړو، هغه به په خپل ځای کې راځي د هغې تفصیل. خو د هغه وخته پورې چې کوم وفدونه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلي او کمې سریاګانې چې رسول صلی الله علیه وسلم لیږلې وې یو ځای ته او بل ځای ته، نو د دې غزا او د صلح حدیبیه په منځ کې د هغې سیرت دی. هغه مختصر سیرت دی، خو صرف پکې د دې وضاحت پکاري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلانې علاقې ته دومره کسان ولیږل او بیا پکې دا چلو شو. د دې 5 کال په آخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې څه کسان رالو، څه وفد راغی د اشجع قبیلې، او دا 100 کسانو. په دوی باندې مشر مسعود بن رخیله. دوی یو علاقه کې کوشو، یو خوړ کې چې هغه د سلع په خوا کې دی، دا یو معروف غر دی په مدینه کې. نو د دې غر په خوا کې دا کسان دیره شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی پسې لاړ. چې لاړ پسې نو د کجورو امر یې وموکړو هغوی لپاره، او هغوی دا ووایي چې لا نعلم احد من قومنا اقرب دارا منك منا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې زمونږ دا ځای او ستاسو دا ځای یو بل ته نږدې دی، زمونږ کورونه زمونږ علاقې یو بل ته نږدې دي. وقد ضقنا بحربك وحرب قومك، او مونږ تنګ شوي یو په دې ستا په دې جنګونو د لاسه او ستا د دې قوم د جنګونو د لاسه. نو هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څه لیکل وکړو، او د هغې نه بعد بیا په سیرت کې راځي چې بیا څه وخت بعد دوی اسلام قبول کو، بیعت یې وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. ځکه د عوف بن مالک الاشجعي هم اشجع خاندان کې د په وفد کې و، هغه دا روایت بیانوي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وو 9 کسانو یا 8 یا 9. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې الا تبایعون رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو د پیغمبر سره بیعت نه کوئ؟ وی فبسطنا ایدینا، وی موږ د خپل لاسونه را مخکې کړو، او وی موږ وی چې قد بایعناک یا رسول الله، موږ خو تا سره بیعت کړی دی، خو فعلی ما نبایعک، دا بیعت به تا سره موږ په څه باندې کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علی ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، بیعت به په دې خبره باندې کېږي چې تاسو به د الله بندګي کوئ او د الله سره به څه شی نه شریک کوئ. والصلوات الخمس، او 5 منځونه به په خپلو وختونو کې کوئ. وتطيعوا، او خبره به منئ. وأسر كلمة خفية،
او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره پټه غونته کې وکړه لکه غلی وکړه ولا تسألوا الناس شیئا او د چا نه به څه غواړئ نه. په دې یو څو خبرو باندې بیعت وشو. اولنی خبره خو د توحید او د عقیدې ده، علی ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا، او چې دا عقیده دي نه او دا خبره نه مني بیا خو ته د سره اسلام ته ننوتی نه. دا اهمه خبره ده. ولا تشركوا به شیئا، څه شی به نه شریک کوئ د الله سره. څه شی، که هغه ګټه ده، که هغه ونه ده، که هغه پیر دی، که هغه بابا دی، که هغه مرید دی، که هغه پیغمبر دی، که هغه ملائک دی، که هغه ولی الله دی، کائنا من کان، د الله نه علاوه هر شی دا به د الله سره په عبادت کې نه شریک کړي. دا عقیده به ساتئ خپله. او د الله شکر دی الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ ته د پاک عقیده نصیب کړي. او اوس الحمدلله زموږ په ملک کې هم حالات د خلکو هغه ښه کېدو طرف ته روان دي. د توحید په مسله کې د پخوا په نسبت باندې د نن سبا مسلمانان هغه د شرک نه ډېر لرې دي او توحید پرست دي. هشتي زه دا نه منمه چې بلکل دې ختم شوي، نشتي او ښه ډېر به وي، خو په نسبت د زړو حالاتو د نن سبا حالات او خلک پوه شوي دي. خلکو ته پته لګېدلې ده چې دې درګاونو دربارونو دا قصې ټولې پالتو دي، دا تعویزونه او دا کوډې او دا منترې. اوس خلک ځان د هغې نه الحمدلله لرې ساتي. اگر که شتي داسې موږ نشو ویلی چې نشتي، ښه داسې علاقې دي بعض چې پوره علاقې د قبر په عبادت کې او د پیر په عبادت کې او په دې شرکیات او خزعبلاتو کې پراته دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره بیعت په دې وکړو. اولنۍ خبره چې د الله بندګي به کوئ او د الله سره به څه شی نه شریک کوئ. دا د اسلام رکن 15 ارکان دي. اولنۍ رکن کلمه د توحید د، بیا پسې دویم راځي وتقیم الصلاه او منځ به کې دلته ورته وایي والصلوات الخمس او 15 منځونه چې دا د اسلام ستن ده، عمود الدین ورته ویل کېږي. په توحید پسې سمدس بیا د منځه مسله راځي، اهمه مسله. ځکه یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي العهد الذي بیننا وبینهم الصلاه فمن ترکها فقد کفر. زمونږ او د دوی په منځ کې چې کوم فرق دی د مشرکانو او د کافرانو په منځ کې، هغه د مونځ دی. چا چې مونځ پرېښو نو دی څه شو؟ دی کافر شو والعیاذ بالله. وتطیعوا، اطاعت به کوئ د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ولا تسألوا الناس شیئا، او د خلکو نه به څه نه غواړئ، د چا نه به څه نه غواړئ. ځکه عوف بن مالک الاشجعي رضی الله عنه وایي فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. صحیح مسلم کې دا حدیث دی. وی دغه خلکو کومو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی چې دوی به د چا نه څه نه غواړي، وی ما په خپلو سترګو باندې ولیدو چې د چا نه به پکې دا چابک داسې راولیدو یا څه کپړه به راولیده یا څه وسپنه به راولیده او هغه به برو، نو چاته به دا نه وي چې دا راوچت کمال یې راکړه. داسې په هغه بیعت باندې هغوی مضبوط ولاړو او دا صفت په ځان کې پیدا کوي چې هر کار په خپل هغه په خپله کوي او بغیر د ضرورته چې ډېر ضرورت نه راغلی او انسان مجبور شي بعضو حالاتو کې، نو نه د پکار چې انسان بل ته خپل حاجت بیان کړي چې څو پورې کېدی شي نو خپل کار په خپله کوه. دا د 5م کال هغه اخره کې دا واقع راغلی و. د هغې نه بعد بیا 6م کال شروع شو. 6م کال د هجرت بیا کوم واقعات چې د خندق او د خیبر او د صلح حدیبیه په منځ کې راغلي دي هغه به مختصر ذکر کوو انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه ولیږله او که تاسو ته یاد وي نو
د بدر د غزا د سیرت نه مخکې ما فرق بیان کړو په مابین د سریه کې او د غزا کې. غزا هغه جنگ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې بخپله شریک شوی، سریه کې هغه نه شریک، خو یو څو کسان او په هغو باندې یو کس امیر کې او یو علاقې ته ولیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې زه اوس د بنو قریظه نه فارغه شومه او د کفر او د کافرانو چې کومې ډلې راغلې وي، د مشرکانو چې کومې ډلې راغلې وي د هغوی نه فارغه شومه او د قریش هغه زور او دبدبه کېناسته او په مدینه کې امن او امان شو او منافقان خبیثان هم اوس خپل منافقت نشي راښکاره کولی، نو بیا دا اراده وکړه چې خواوشا کې چې کم قبایل دي، خواوشا کې کم قبایل دي، کم بانډچیان دي چې دوی ته بعض کسان ولیږي په دوی باندې حملې وکړي چې دوی یا اسلام قبول کړي او یا که نور سنینو چې د مسلمانانو نه په رعب کې شي. لکه چې سبا له بیا داسې نه لکه څنګه چې په غزوه احزاب کې غزوه خندق کې دا ټولې ډلې یو شو مسلمانانو ته، نو چې کله مسلمانان غیر چاپیره د مدینې غیر چاپیره حملې وکړي په دې ډلو باندې او په دې کیلو باندې او په دې بانډچیانو باندې، نو سبا له به په دوی کې دا جرأت نه وي چې بیا راشي او په مدینه باندې حمله وکړي. د دې دپاره بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصا په دې شپږم کال کې ډېر کسان یې لیږلي دي. تاسو به واورئ یو سریه پلانیزي ته او هغه سریه پلانیزي ته او دا کسان هلته او دا دلته، دا ټول دې دپاره چې یا خو اسلام قبول کوي او یا په هغوی باندې د مسلمانانو رعب او دبدبه به راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله عنه، محمد ابن مسلمه ولیږو یو علاقې ته چې هغې ته ویلی کېږي القرطا. سریه د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه آغا دا آغا علاقې ته چې هغې ته ویلی کېږي القرطا. القرطا د دې او د مدینې په منځ کې په هغه وخت کې 2 شپې سفر و، یعنې دا علاقه مدینې ته په دومره مسافت کې وه، که څوک به په سورلۍ باندې سور شو توبه نو 2 شپې به یې لګېدې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محرم په میاشت کې، ګوره محرم اولنۍ میاشت د شپږم کال په هجرت، د هجرت په شپږم کال کې د محرم په میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه ولیږو او د هغه سره 13 کسان ملګري کړو قرطا ته. قرطا علاقې ته ولیږل چې هلته د بنو بکر د خاندان یو شاخ اوسېدو، عبید ابن کلاب به ورته ویلی کېدو. محمد ابن مسلمه خو پېژنئ که نه؟ د ده کوم کار تاسو ته یاد دی؟ کعب بن اشرف یهودی چې قتل کړی، محمد ابن مسلمه الاوسی الانصاری رضی الله عنه په مشهور صحابه کرامو کې دی، د بدر په غزا کې شریک شوی دی، د احد په غزا کې شریک شوی دی، په ټولو غزاګانو کې شریک شوی سوای د تبوک نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې مشر کړی و او تلی و. د دې د تبوک په غزا کې هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم د لاسه نه دی شریک شوی، هغه دی په مدینه کې مشر کو چې ته به دلته یې زما په ځای باندې او زه لاړم، او دی په هغه کسانو کې دی چې کعب ابن الاشرف الیهودي خبیث مردار کړی. محمد ابن مسلمه روان شو او د هغه ملګري د هغه سره وو، 13 کسان ملګري ورسره وو او د محرم په میاشت کې 10 ورځې تېرې شوې. دوی روان شو، د شپې به سفر کو او د ورځې به پټېدو، د شپې به سفر کو د ورځې به پټېدو. اچانک یې په هغوی باندې حمله وکړه چې کله دغه قرطا علاقې ته ورسېدو که نه، نو اچانک یې په هغوی باندې حمله وکړه، نو یو څو کسان یې ترې مړه کړو، مردار یې کړو او د هغو نه یې ډېرې په غنیمتونو کې ترې ډېرې ګډې بیزې او خان دی ترې روان کړو او زنانو ته یې ولهیڅ هم ونه وي. بیا مدینې ته واپس راغی او تقریبا 1 شپه د محرم د میاشتې پاتې وه. نو څو ورځې بهر تېرې کړې؟ 19 ورځې بهر تېرې کړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا
هغه مال غنیمت تقسیم کو او کم اوخانی چې تقسیم کړو نو یو اوخ به په لسو ګډو یا په لسو بیزو حسابو لکه چاله چې یو اوخ ورکې لکه د چې څو ګډې واغستې لکه د چې لس واغستې سیرت کې راځي چې یو نیم سل اوخانې راوستي یو نیم سل اوخانې ته راوستي او ګډې بیزې ته 3000 راوستې دي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 حصې کړي کومه حصه چې الله او د الله د رسول هغې ته جدا کړه او باقي کم کسان چې په سریه کې تلي په هغوی باندې تقسیم کړو بعض خلک دا وی ثمام بن اثال رضی الله عنه چې هغه د بنو حنیفه خاندان مشر و دغه واقعه مشهوره ده او په خپل ذکر راشي وی هغه په دې سریه کې قیدي کړی شوی خو صحیح خبره ده چې هغه دلته نه و د هغه قصه به د خیبر نه بعد راشي ځکه چې د هغه د واقعه ابو هریره رضی الله عنه بیانوي وایي زه په هغه وخت کې وم او ابو هریره رضی الله عنه اخو د خیبر نه بعد مسلمان شوی نو څنګه هغه د قصه بیانوي وایي چې زه پکې وم نو صحیح خبره دا ده چې ثمام بن اثال رضی الله عنه هغه په دې سریه کې نه دی قیدي کړی شوی بلکې هغه د هغه واقعه به وروسته راشي د خیبر د غزا چې کله موږ تذکره وکړو نو د هغې نه بعد به انشاءالله بیا د هغه تذکره کوو د دې سریې نه بعد یو غزا را پېښه شوې ده چې هغې ته ویل کېږي غزوت بني لحیان غزوت بني لحیان ورته ویل کېږي بنو لحیان هغه خلک د هغه غدر چې کړی د خبیب بن عدي رضی الله عنه سره او د هغه د ملګرو سره د رجیع په ورځ باندې که تاسو ته واقعه یادوي غدر یې کړی او د هغه سره او د هغه د ملګرو سره هغوی شهیدان کړي او د دوی د علاقه چې دی نو د حجاز په علاقه کې د مکې حدودو ته نږدې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دوی ته څه نه وي ځکه چې هلته دوی مکې ته نږدې و قریش خوا کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غوښته چې زه په دوی باندې حمله وکړم او داسې نه قریش را باندې بیا حمله وکړي خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د غزوه احزاب نه بعد پته ولګېده چې د قریش اوس هغه روب او هغه دبدبه نشته او زور یې کېناستو نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې اوس وخت راغی چې موږ په بنو لحیان باندې حمله وکړو او د هغوی نه د خپلو ملګرو د خبیب بن عدي رضی الله عنه او د هغه سره چې کوم نور ملګري شهیدان کړی شوي چې د هغوی بدل واخلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو او 200 ملګري د ځان سره روان کړو 200 ملګري چې د هغوی سره 10 اسونه وو 10 پکې اسونه او دا واقعه د ربیع الاول په میاشت کې را پېښه شوې ربیع الاول میاشت وه او شپږم کالو د هجرت او په مدینه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پرېښودو اکثر مواقعو کې تاسو به اورېدلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاته په مدینه باندې څوک پرېږدي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه او د هغې وجه دا دی چې عبدالله ابن ام مکتوم ړونو نو دی خو په غزاګانو کې شرکت د ده فایدهمند نه و نو ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې ډېر قدر کو ډېر زیات قدر به کو د ده دی په هغه اولنو کسانو کې چې اسلام یې قبول کړی په هغه اولنو کسانو کې چې اسلام یې قبول کړی نو دی یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی دا واقعه موږ یو څو پیرې ذکر کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د بعضو مشرانو سره ناسو دعوت یې وله ورکو نو ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه شروع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده نه مخ واړو او دا مخ یې ته په دې واړو چې ته خو هسې زموږ پوخ ملګری او بیا به ستا د سوالونو جواب وشي خو اوس دا کسان غټ کسان دي که چېرته دوی اسلام قبول کړي نو الله به د دوی په لاس باندې یو غټ کار روان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده نه مخ واړو الله ایتونه نازل کړو عبس وتولى أن جاءه
الله وی دا مخی تریو کو او ویلو دا مخ کل چراغ الاعمالون ناغلون چی دا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اللہ سبحانه وتعالی خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لزورن ورکڑا چولی تا دا غلون دا مخ وارا وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى او تا سب دے پیغمبر کی دیشی دستا دے نصیحت نہ فائدہ غستے کی دیشی دے زند گناہونو نہ پاک کڑے اما من استغنى فانت له تصدى او دغه مالداران او غټ خلک نهستی نو تاغوی ته مخی تکی بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي د ډېر قدر کو او دا به وي دا هغه کس دی چې الله د ده په باره کې مال زورنه را کړې وه ما ته نصیحت کړی و دا هغه ړوند دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ها بعضو سیرتونو کې داسې راځي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزا له وتونو بعض نیم کې دی راغلی دی یا رسول الله زه به سره لاړ شم نو ته به څه کوې ته غړونې وایي جنډه به ونیسمه داسې د هغوی هغه جذبې وي د الله د دین دپاره زمونږ هغه روغې سترګې روغ بدن او 15 وخته مونځ نشو کولی کله نه کله انسان دا بوډاګان ویني او په دې اولني صف کې ناست او 15 وخته منزل راځي او تلاوتونه کوي او د قرآن ته د سترګې سمې نږدې کړي نظر یې نه لګي انسان ځان ته په زړه کې دا وایي ضمیر ورته دا وایي چې مړه تا ته وګوره ځوانۍ ته دې وګوره او دیندارۍ ته دې وګوره د دې بوډاګانو نه او د دې کمزورو نه شرم او حیا پکار ده او سړونی انسان دی خو دې جذبې ته وګوره موږ هغه روغ رمټ بدن چې په مزدورو کې خاوري کو هغه د الله د دین دپاره بې نشي که د سهار د منځه دې ورته ووایي نو سهار منزل علی راپاسي که چې ته ډیوټۍ ټایم ورسره برابر او که د ډیوټۍ ټایم ورسره نه برابرېدو نو بیا سهار لمونځونه ځان له کوه ځکه موږ ته پته لګي موږ ته اندازه لګي چې کله د ورځې د شپې اوږدې شي ورځې لنډې شي نو بیا په دې جوماتونو کې هم ګڼی شي په دې ګڼی شي ځکه چې منځنه به ډایرکټ کار لځي د ځان نه به ښه سړی جوړ کړي موږ مونځ هم کوو او چې کله به د شپې لنډې شي ورځې اوږدې شي نو بیا جومات موږ خالي نو ځکه چې هلته د منځنه بعد پکې بیا د خوب یو ګنټه نیمه میلاویږي نو بیا نشي راپاسېدی منځله او بیا د جمعې په ورځ موږ ته اندازه لګي جمعې ورځ د چوټۍ ورځي نو په دغه ورځ هم بیا جوماتونه خالي وجه دا ده چې ټیکهدار او کمپني او مزدوري نه وي دا زمونږ جذبه د دین دپاره هفتوار درسونه روزانه درسونه 40 منټه 50 منټه ګنټه موږ نشو ورکولی د الله دپاره او د دنیا دپاره چې سحر موږ شروع وکړو او ماښام را ورسو د شپې په توره تیاره کې نو بیا هم زموږ په دماغو کې یو ترتیب موږ جوړ کړی چې سهار وختي به بیا دا کومه دلته هم په ارام نه شو او که د درس دې ورته ووایي نو 100 کارونه به ورته بیان کړي که د بیان د اورېدو دې ورته ووایي که د کتاب د کتو دې ورته ووایي نو 1000 عذرونه به ورته بیان کړي او د هغوی جذبه دا وه په ځان کې جذبه راولي د الله د دین دپاره دا وخت موږ ته ولاړ نه دی ګورئ دا کم وخت چې موږ سره دی دا موږ ته ولاړ نه دی دا روان دی ګورئ ها او دا وخت بیا نه راځي وخت چې تیر شو تیر شو ځکه دا مشهوره خبره ده الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک وایي دا وخت د تورې په شان دی که تا پرې نه کړو نو تا به پرې کړي هر څه به دله خراب کړي او ځکه جهنمیان چې کله په جهنم کې پراته
او دا چغې به وایي چې یا الله موږ د جهنم نه وباسه. نو الله به ورته دا خبره کوي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. الله به ورته ویلي ما دومره وخت نه و درکړی چې په هغې کې نصیحت قبلونکی نصیحت قبلولی شي، خو تاسو نصیحت نه قبلو. تاسو نصیحت نه قبلو، که تاسو نصیحت قبلولی نو قبول کړی به مو د خپل وخت نه، خصوصا د خپل ځوانۍ نه، د خپل زور نه، طاقت نه، د دې جوش او د جذبې نه د دې نه فایده واخلئ. دا ګوره په مخه نه وي. روزانه چې ستا ژوند کې تېرېږي نو ته کمزوری کېږي. روزانه ته څه داسې نه دی چې د ځواني بیا را روانه ده، ستا ځواني ورو ورو ختمېږي. او کوم چې بوډاګان دي او د عمر په اخرنۍ برخه کې دي نو هغوی ته هم زموږ دا نصیحت دی چې تاسو هم خپله جوش او جذبه ښه ډېره کوئ. او سلف صالحین د دین مشران چې څومره به د هغوی عمرونه ډېرېدو نو دومره به عبادتونو له زور ورکوو، ځکه چې وخت د ختمېدو به نږدې شو. او که تاسو خیال کړئ دا اسونه چې منډه وهي یا دا اوښان چې د منډې د مقابلې کوي نو په دې کې چې کوم هوښیار اس هغه په دې اخره کې سم زور ورکړي، ځکه چې هغه ځای د مقابلې او د مسابقې د ختمېدو هغه رانږدې شي. نو کوم چې مشران دي دا مرګ خو په ټولو را روان دی، خو مشر ته موږ دا خبره په دې کوو چې تا ته بلکل انذار او د وارننګ ټلۍ والی کېږي چې ګوره ستا وخت نور ختم دی. او د څلوېښتو نه چې انسان واوړي نو بس دی بیا په کته روان شي روان شي روان شي، بس روزانه پکې یو نوی نقصان نوځي، روزانه پکې نوی نقصان نوځي. آخر دا چې هغه زور او طاقت او غار څه لاړ شي ختم شي. ځان کې داسې جذبه پیدا کوي لکه څنګه چې بچا کې وه په عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کې. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه په مدینه باندې مشر کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښکاره داسې کړه چې زه شام ته روان یم، ځکه چې څوک خبر ورنه کړي نو موږ به وي په بنو لحیان باندې اچانک حمله وکړو. دا خبره چا ته ونه کړه او دا خبره پټه وساتله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډېرې تادۍ سره او په تیزۍ سره دا سفر وکړو تر دې چې یو علاقې ته ورسېدو، هغې ته ویله کېږي وادي غوران. وادي غوران دا د حدیبیې چې کومه علاقه د مکې ته نږدې ده هغې سره دا نږدې ده خوړ لازي، هغې ته ویله کېږي وادي غوران. د امج او د عصفان په منځ کې، امج او عصفان دا دواړه د مکې او مدینې په منځ کې یو ځای دی. د دغې په دې منځ کې دغه وادي غوران راځي. هم په دغه ځایونو کې د بنو لحیان کورونه وو او هم دغه ځایونو کې هغوی هغه صحابه کرام شهیدان کړي وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په دغه طرف تېرېدو نو دعا یې وکړه د دغه ملګرو دپاره، د هغو دپاره یې بخانه وغوښته. بنو لحیان ته چې پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی او 200 کسان ورسره دي، هغوی منډې کړې وتښتېدو او د غرونو په دې څوکو کې او په سرونو کې پټ شو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس داسې بر نه شو په چا باندې چې نیولی وی، بلکې هغه ټول ترې وتښتېدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته 2 ورځې یا 1 ورځ تېره کړه او خوا او شاته کسان هم ولېږل چې دا قریش هم واوري چې زموږ دا رعب او دبدبه دا ښه ډېره شي. بعضو سیرتونو کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې په غزوت بنو لحیان کې چې دی نو اول پیر د یرې مونځ کړی او صلات الخوف، خو دا خبره کمزوري ده. مشهوره دا ده چې هغه د حدیبیې په موقع باندې رسول وسلم کړی و. انشاءالله د هغې تفصیل به په خپل ځای کې راځي. نو دا د بنو لحیان غزا شو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاس باندې څوک ورلو؟ نه، په لاس یې څوک نه دي ورغلي، بلکې هغه ټول پټ شوي. خو فایده دا شوه چې په هغوی باندې یو رعب او دبدبه پرېوت. او غټه فایده ده چې رعب او دبدبه په قریشو باندې پرېوت، ځکه چې دوی د علاقه حجاز کې مکې ته نږدې وه.
نو هغوی ته هم پته ولګېده چېرې مسلمانانو حمله کړې ده په بنو لحیان باندې او هغه ټول پټ شوي دي، نو د هغوی په زړونو کې هغه یره هغه ښه ډېره شوه. د دې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه ولېږله، هم د ربیع الاول په میاشت کې او شپږم کالو د هجرت. عکاشه ابن محصن رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږو غمر ته. عکاشه ابن محصن رضی الله عنه غمر علاقې ته ولېږو. عکاشه ابن محصن خو پیژنئ که دا کوم صحابي دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي چې 80,000 کسان زما په دې امت کې داسې دي چې دوی به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. نو عکاشه رضی الله عنه راپاڅېد و یا رسول الله ادعو الله ان یجعلني منهم. یا رسول الله الله ته سوال وکړه چې الله ما په دغه خلکو کې کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا وغوښته. نو عکاشه رضی الله عنه په هغه کسانو کې شو، په هغه 80,000 کسانو کې چې دوی به جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذاب نه نوځي. د 80,000 کسان. د دې بله مشهوره واقعه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات ته نږدې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیماری ډېره شوه او دا بدن یې دروند شو، نو په منځ کې خطبې له راووتو او خطبې له داسې راووتو چې 2 ملګرو راوستو، یو لاس په یو ملګري او بل لاس په بل ملګري، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر تړلی او په ځان باندې یو غټ څادر یو غټه شړۍ د ځان نه تاو کړی و. تبه پې ډېره تیزه وه. یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې چې کوم ملګري ولاړو هغه موږ ولاړو لرې او هغه ګرمایش موږ ته هم راتو. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی او ما باندې داسې تبه ده لکه په تاسو کې چې په 2 کسان وي. بیمارو ډېر او وروسته ورځې بیماري ډېرېده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. څه ناشنا تقریر وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ملګرو ته نصیحتونه وکړو. صحابه کرام په ژړا شو، یا رسول الله ته خو داسې نصیحت کوې لکه ته چې روان یې. یا رسول الله ته خو داسې نصیحت کوې لکه ته چې روان یې. په هغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره مو وکړه، وایي که د چا په ما باندې څه دینار او درهمي قرض وي نو نن ووایې سبا به نه دینار او نه به درهم وي، او که بچا مې څه ګزار کړی او قصاص رانه اخیسته غواړي نو دا زما بدن دی، نن زما نه قصاص اخیستی شي سبا به هېڅ هم نه وي. په دې کې عکاشه رضی الله عنه راپاڅېد. عکاشه رضی الله عنه راپاڅېد و یا رسول الله زه قصاص اخلم. د څه شي قصاص اخلي؟ صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو، تعجب په نظر یې وکتو چې دا څنګه انسان دی؟ هغه د مرګ په بیمارۍ کې دی او دی وایي زه قصاص اخلم. ولې؟ وی یا رسول الله تا په پلاني موقع باندې صفونه برابرول د جهاد دپاره او غش یې د سره لاس کې و، هغه شی ته زما د تشي له راچولی نو زما تشی خوږ شوی و، زه نن تا نه هغه بدل اخیسته غواړم. صحابه کرام ټول په ژړا شو او په جومات کې د ژړا یو شور جوړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خپل تشی ښکاره شو، راشه عکاشه قصاص واخله. عکاشه رضی الله عنه روانو، صحابه کرامو ژړاګانې ښه ډېرې دي. په دې کې علي رضی الله عنه پاڅېد یا رسول الله جسمي لجسمک فدا. یا رسول الله دغه تشي د لګېدو په بدله کې دی ما نه سر ووایي ځه. عکاشه ته ووایي عکاشه بهر ته به وځو ته زما نه سر ووایو بدل ختم شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته علي نه دی به بدل هم د هغه چا نه اخلي چې د چا د لاس سره د تشی لګېدلی
صحابه کرام ډیر په جړای شو او ډیر روانو چې څنګه راورسېدو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خېټې نه لاسونه چاپیره کړو او په دې تشي باندې ولا خوله کېښود او سم یې ښکل کړو او یا رسول الله زه څه لیونی نه یم چې تا نه بدل اخلم او دا نصیحت چې تا کوم وکړو نو دې نه داسې ښکاره شو لکه ته چې دې دنیا نه روان یې نو ما دا غوښته چې زما او ستا اخرنی ملاقات هغه په دې دنیا کې په دې طریقې سره وشي چې زما سرمن ستا د سرمنې سره ولیکي صحابه کرام د هغې سره ښه په ژړا شو دا و عکاشه رضی الله عنه د هغه د ژوند یوه قصه وه عکاشه رضی الله عنه د ربیع الاول په میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیږو غمر علاقې ته چې دا غمر د علاقه چې ده دا د مکې او د کوفې په منځ کې یو لار ده هلته راځي د فید په خوا کې په دغه ځای کې اوبه وې اوبه او دا اوبه مشهورې وې په غمر باندې او دا د بنو اسد خاندان اوبه وې بنو اسد قبیله دغه ځای کې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ځای ته عکاشه رضی الله عنه ولیږو سره د 40 کسانو نو هغه ووتو او ډېر په تادۍ سره روانو سیرت کې راځي چې یغض السیره ډېر په تادۍ دا مزل کوو خو د ده د رسېدو نه مخکې بنو اسد قوم چې دی کوم چې دغه غمر سره خوا کې وو هغوی خبر شو نو هغوی وتښتېدو نو دوی چې هغه علاقې ته ورسېدو او ویې کتل او ویې کتل نو سړي پکې نه و صرف زنانه پاتې شوي نو شجاع ابن وهب الاسدي هغه پسې ولیږو چې ته لاړ شه وګوره نو هغه د څاروو اثرات ولیدو چې دلته شتي نو مسلمانان هلته ورغلو هلته د دوی یو جاسوس میلاو شو د دې قوم نو مسلمانان ورته یې موږ به تاله امن درکو خو ته به موږ ته دا ځای وښیې د دوی د دې څاروو دا کوم ځای کې چې د دوی اوښان او بیزې ګړې دا ولاړې هغه ورته یې صحیح ده خو په دې شرط چې ماله به امن راکوئ او ته یې صحیح تاله به امن درکو ځای ورته وښو نو د هغه ځای نه هغوی تقریبا 200 اوښان دی ځان سره مدینې ته واپس راوستو او د چا سره مخامخ نه شو جنګ پکې ونه شو او کم سړی چې نیولی او جاسوس کم جاسوس یې چې نیولی هغه جاسوس یې پرېښود دا و هغه سریه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مشر کړی و عکاشه ابن محسن رضی الله عنه د دې نه بعد یو بله سریه ربیع الثاني په میاشت کې چې ربیع الاخر ورته ویلی کېږي په دې پسې ربیع الاول پسې کومه میاشت راځي په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله سریه تیاره کړه د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه په مشرتیا کې او د هغه سره 10 کسانو او دوی ولېږلي یو علاقې ته چې هغې ته ویلی کېږي ذوالقصه ذوالقصه دا علاقه مدینې ته نږدې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه ولېږو د هغه سره 10 کسانو بنو ثعلبه خاندان دغه ځای کې اوسېدو چې دا د غطفان د قبیلې یو شاخ و نو دوی پې د شپې حمله وکړه د شپې پې دې 10 کسانو کم چې د محمد ابن مسلمه سره و د شپې پې حمله وکړه نو هغه ټول تې ګیر چاپېره راتاو شو او هغوی 100 کسانو نو څه وخته پورې یو بل په غشي باندې وویشت خو بیا هغوی پې زورور شو د ده سره چې څومره کسانو هغه ټول یې شهیدان کړو او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه زخمی شو د هغه د خپې دا ګیټۍ ولګېده د هغې لاسه راولېدو نو بیا ړقېدی نه شو او کم کسان چې وجلي وو د هغوی نه کپړې یې وویستې ټولې خو په محمد ابن مسلمه رضی الله عنه باندې چې هغه پروت و په لاره کې یو کس د مسلمانانو پې تیر شو نو هغه اوچت کړو د ځان سره مدینې ته راوړو هغه ژوندی و او هغوی پې ګمان د مړي کړی و چې دا مړ دی خو محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ژوندی و او دې کس اوچت کړو د ځان سره
د ځان سره یې راوړو واپس مدینې ته. دا هغه سریه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلې وه ذوالقصه ته. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه میاشت کې ربیع الثاني میاشت وه او شپږم کالو د هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله سریه لیږلې وه هم دغه ذوالقصه ته چې د هغې مشر و ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه، او دی د بدل اغستو دپاره ولیږل. هلته موږ ووایو که نه چې محمد ابن مسلمه لاړه او د هغه سره چې کوم ملګري لاړو نو هغه ټول څه شو، هغه شهیدان شو. صرف محمد ابن مسلمه واپس راغه مدینې ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې ملګرو د بدل د اغستو دپاره بیا ابو عبید ابن الجراح رضی الله عنه ولیږو دغه علاقې ته، ورسره یې 40 کسان ولیږل. نو کله چې هغوی د ماښام لمونځ وکړو او روان شو مشاتن پیاده روانو، نو سحر د تیاره او رڼا چې ګډه وړی معمولي رڼا چې لګېدلي په دغه ټیم کې هغوی ورسېدو. نو چې څنګه یې پې حمله وکړه نو هغوی وتښتېدو، دې غرونو ته وختو. بس یو کس یې تېنیولی و چې هغه بیا اسلام قبول کړو، دوی پرېښودو او د هغوی سره چې څومره ګډې بیزې وې او څاروي و هغه یې ترې راوستو، او بعض داسې نور سامانونه و د هغوی د کورونو چې هغه ټول یې ترې واغستو، هغه غنیمت شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مدینې ته راوړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې نه 5مه حصه کومه چې الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره و هغې ته جدا کړه او باقي چې دی نو هغه یې په دغه کسانو کې تقسیم کړه. بعض دا وایي لکه یو وجه خو د دې سریې هغه دا ده چې د هغه ملګرو بدل یې اغستو، او بعض علما وایي چې نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته لګېدلې و چې بنو محارب خاندان چې کوم دي هغوی حمله کول غواړي په مدینه باندې، یا د مدینې په هغه ځای باندې په کوم ځای کې چې به د مدینې د بیت المال اوښان سریدو. وی هغوی اراده کړې وه چې په دې علاقه باندې حمله وکړي په کوم ځای کې چې د اوښان سریږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدو، نو هغه پسې ابو عبید ابن الجراح ولیږو. او موږ که داسې ووایو چې دا دواړه دې سبب وګرځي نو هم صحیح ده. یو سبب دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې دا خلک حمله کول غواړي د اوښانو د سریدو په ځای باندې، او دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د خپلو ملګرو بدل به واخلو. د دې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه میاشت کې یو بله سریه تیاره کړه چې د زید بن حارثه رضی الله عنه په مشرتیا کې، او هغې ولیږل بنو سلیم ته. نو بنو سلیم خاندان ته ولیږل تر دې چې هغوی راورسېدو جموم علاقې ته. دا جموم چې دي دا اوبو او د دې اوبو نوم و چې دا د مکې په لار باندې راځي. نو دغه جموم علاقې ته هغوی ورسېدو. نو هلته نور څوک ورته میلاو نه شو، خو یو زنانه میلاو شوه چې هغه د مزینه قبیلې وه، د هغې نوم و حلیمه. نو هغې ورته بیا لار وښوه، د بنو سلیم چې کومې علاقې وې کوم کورونه و هغه یې ورته وښو. نو هغوی چې به کله حمله وکړه نو څوک پکې نه و په دغه محله کې او په دغه چم کې چې کوم د بنو سلیم و هلته څوک نه و. نو د هغوی نه یې بیزې ګډې راوستې او بعض کسان یې ته قیدیان کړو، او په هغه قیدیانو کې یو و د دې حلیمه خاوند. نو کله چې زید بن حارثه رضی الله عنه مدینې ته واپس راغی او د ځان سره هغه قیدیان راوستو او د ځان سره هغه غنیمتونه راوستو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه زنانم پرېښوده او د هغې خاوند هغه یې ورسره هم پرېښودو چې زه دوی پرېږدئ. دا و هغه سریه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلې وه بنو سلیم ته، چې هغوی رسېدلي وو د جموم علاقې ته، او د جموم علاقې ته رسېدلي وو د زید بن حارثه رضی الله عنه په مشرتیا کې. په دې باندې به اکتفا وکړو، یو څو منټه درس کې پاتې دی، خو په دې باندې به اکتفا وکړو ځکه چې زه نن لږ مصروف یم، زما څه کارونه دي. نو دا یو څو منټه به نن دا درس مختصر کړو. باقي چې کوم واقعات بیا را پېښ شوي دي دې نه بعد نورې سریې دي او بیا صلح حدیبیه او بیا د خیبر غزا، انشاءالله د هغې تفصیل به پر روان درسونو کې بیانو، او کوشش کوئ محنت کوئ همیشه
چې د خپل تعلق او د خپل رابطه د الله د کتاب سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو سره او د هغه د سیرت سره مضبوطه ساتي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.